دا له شوروي اتحاد پاته زغروال ټانکونه او شوبلې دي. سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دغو زغروالو ټانکونو ترمیم او بیا چمتو کولو ته ملا تړلې ده. خو الحمدلله په داسې اساسي ډول مو دغه 55 ټانکان چې څوک پکې 62 دي، څوک 54 55 درې اراده. که څه هم د دغو نظامي وسایطو بیا جوړول یو خوب او خیال و، خو افغان انجینرانو دغه زنګ وهلي ټانکونه بیا حرکت ته چمتو کړي دي. ټانکان چې و دا د 20 کاله اشغال په وخت کې دا ټوله تخریب شوي و. دا پخوا قوای چارې زریدار و، دا بیا تخریب شوله د اشغال په وخت کې. امریکایانو په داسې سیستم تخریب کړي و چې هېڅ شی په دې کې نه و پاته، حتی یو پیپ یې لا نه ور پرېښی. بیا موږ د 1 کال په جریان کې خپل د عمراو او د مشرانو په هدایت په امر باندې بیا مو پر دې باندې کار شروع. خو الحمدلله په داسې اساسي ډول مو دغه 55 ټانکان چې څوک پکې 62 دي، څوک 54 55 درې اراده او پمپیدو پمپیاک ماشین مربي او چلیکا چې د هوایي رادار په سیستم سمبال دي دا مو فعاله کړي دي. الحمدلله دا ټانکان چې دي په اساسي ډول مو جوړ کړي دي، ټوله په ټوله شانو سمبال دي. بیا مو په دې کې نوي سیستمونه لګولي دي. هغه داسې سیستم ورته لګولی دی چې دا بیټرۍ ته ضرورت هم نه لري. دا د هوا سیستم ورته لګولی دی خپل په انجینرۍ باندې چې هغه دا ټانکان اوس په هوا باندې چالانېږي. بیټرۍ ته ضرورت نه لري چې موږ د بیټرۍ څخه کار واخلو. توپ، تشه، دربین ټوله په دې کې فعاله دي. انشاءالله وظیفې ته آماده دي او ټوله په اساسي ډول باندې جوړ شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد غلام حیدر، ترمیمکار قطعه زردار قلوردی دو طرف در فاروق. بعضی تانک‌ها که در 4 روز آماده میشه، بعضی تانک‌ها در 5 روز میشه، بعضی 1 هفته طول میکشه. اون نظر به عوارض خود تانک است. چون تانک در مدت زیاد زیر برف و باران ایستاد بود. کل وسایط از تخریب بود. ما از اون وسایط کنه گرفتیم را جور کردیم. مشکلات از در انجین بود، در گیربک بود، در گیتار بود، در پمپی بود، داخل سابقه داره بود، داخل محل محاربه بود، محل ترانمیشن بود. عوارضش گرفتیم. فعلا آماده وظیفه است.